السلام علیکم. دا نظم د پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت صاحب دی چې د مشتاق مجروح صاحب محترم په لین باندې لیکلی دی. نو دا نظم چونکې ډاکټر زبیر اسرت صاحب په خپل اواز باندې ریکارډ کړو، د مشتاق مجروح صاحب حوالې سره چې کوم دی تاثرات هم وړاندې کړي، خو د بده مرغه هغه تاثرات چې کوم نو هغه زما د موبایل نه حذف شوي دي، او هغه نظم چې د مشتاق مجروح صاحب محترم حوالې سره یې لیکلي نو هغه نظم یې زه تاسو سره شریک کوم، د دې پروګرام برخې ګرځوم. تاریخ لاړ په نامه مشتاق احمد و چې مجروح یې تخلص و، یوسفزے په قبیله و، یوسفزو کې کمالزے و، کمالزو کې مشرانزے و، مشرانزو کې صدیق خیل و، صدیق خیل باندې یادیږي. په تحصیل ضلع مردان کې په معیارو کې میشته و چې زلمی و ډېر ښایسته و، چې نیمزالی شه حسین شه، د پښتو ژبې نګین شه، د پښتو ادب جبین شه، د خندانه چې بشین شه، گویا سم به انګبین شه، په ښایست باندې مین شه، چې شاعر و چې فنکار و، د هر ښکلي ز نظار و، نفرتونو نه ویزار و، الفتونو ته اوزګار و، د باچا خان پیروکار و، تل د امن طلبګار و، که اندیش و که اسرار و، خان بهادر و که بشر و، د ساهو لیکونکو غړی، جان نشین د کلندرو، د حسرت د زړګي سر و، یارانه په شلتالو وه، تکل نه تکل دسته وه، د ګلونو ګلدسته وه، د پښتو ادب زرکاڼې و د پت پښتو پالونکې، وی هذا ما کنستم، د ساهو پښتو لیکونکې، د املا ګرامر ښودونکې، محقق ناقد تکونکې، د مظلوم خوشحال لیکونکې، پسې جاړي هر لوستونکې، د تاریخ جړا لیکونکې، په تریخ مرګ یې خلک تریخ شه، نن په خپله لاړ تاریخ شو. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو، ښکلي خلک پروګرام کې غمګین معیاري لاړه مینه خلوص نیکې هیلې نیکې ګرځونه سلام واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو، هیله لرم چې روغ جوړ ښاد او آباد به الله تعالی مو تل تر تله ښاد او آباد لره. ملګرو، نن زه د خپل کلي په مقبره کې د خپل د یو ملګري ډېر لوی شاعر، ادیب، نقاد، محقق، صحافي، مترجم، مزاحنګار، خدای بخلي مشتاق مجروح قبر سره خوا کې ولاړ یم او د هغې د فن او شخصیت په حواله سرسري څو خبرې کوم. مختصر دا چې مشتاق مجروح د پښتو ادب یو نوموړی، یو وتلی نوم دی. هغه چې د پښتو ژبې لپاره کم کار کړی دی، کم زیار کړی دی، هغه به تل تر تله څو چې دا دنیا وي تر قیامته به هغه ستایلی شي او د هغې نه به د پښتو مینان، د ادب مینان، شاعران، ادیبان استفاده کوي، زده کړه به کوي او ده ته به دعا کوي. خدای بخلي مشتاق مجروح
زما کلیوالو زما ګاونډیو موږ په یو چم حالت کې واړه لوي شوي یو او د دې ټولو نه غټه خبره دا ده چې هغه زما رقیب هم وي ما هغه دواړه د پښتو د یوې شمې پتنګان او د یوې شمې هغه مینان و عشقان هغه قرآنه په لوی سفر باندې لاړ الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله تعالی دې د هغه په کوتاهو قلم د عافیې راکاږي او الله تعالی دې هغه ته هغه ګران مراحل چې څومره دي هغه ورته اسان او په قبر دې د خپل نور باران ووري هغلی مشتاق مجروح یوسفزے چې کوم کار کړی دی یقین وکړئ چې دغه کار ته بلا ډېر نوموړي شاعران ادیبان پسخېدلي دي او زه ورته خپله هم څو ځله پسخېدلی د هغه کار او زیار هغه تحقیق دی هغه شاعري ده هغه ترجمه ده او هغه تنقید دی او هغه په هر حواله باندې په هر صنف باندې چې هغه کوم کار کړی دی هغه د ستاینې وړ کار دی او یقینا چې پښتانه به د هغه دا احسان او پښتو د ادب مینوال به دا احسان چرې هېر نه کړي او هغه یادونه به تازه ساتي تان ساتي او تل ساتي خدای بخلي مشتاق مجروح لکه څنګه چې ما وویل چې زما کلیوال او زما ګاونډي دی او موږ یو ځای واړه لوي شوي یو نو هغه خو زما نه 2-3 کاله مشر و او یقینا چې موږ به کوم ځای کې ما سره په کوم ځای کې غم خادی کې یا په خپله لاره کوڅه کې په هر وخت کې چې ما سره هغه میلاو شوی دی نو هغه ماله ډېره لویه مینه راکړې ده او ماله یې ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت راکړی دی مشتاق مجروح که زه دا ووایم چې د پښتو لی چې څومره وخت ورکړی دی د پښتو خدمت لی څونه وخت ورکړی و دونه هغه خپل بچو له هم نه ورکړی هغه دونه غم خادو له هم نه ورکړی څونه چې پښتو له ورکړی و د هغه کتابونه چې هغه په کال 1980 کې د هغه د تکلونو یو کتاب چاپ شو د طنز و مزاح چې دا یو ښه نمونه ده او یقینا چې دا په هغه ړومبو کتابونو کې چې کوم دی زه ګڼم چې په دغه وخت کې تکلونه چا داسې نه لیکل خو مشتاق مجروح دا کتاب چې کوم دی دا ډېر وستایلی شو هغه یارانه په شلتالو چې دا په کال 1980 کې چاپ شوی ده دغه شانتې د هغه تکلونه نور تکل دسته په نوم باندې چاپ شوی را چې هم ښه د هغې هم ستاینه شوې ده په پښتو ادب کې د هغې نه خلک زده کړه کوي د تکل لیکلو او دغه شانتې د هغه په تحقیق په حواله باندې د هغه څېړنه هذا ما کنستم په حواله باندې چاپ ته چې هغه د پټې خزانې په حواله ده او د پټې خزانې په رد کې دا کتاب چې کوم دی لیکلی شوی دی ښه په دلیلونو سره خپل کار او د خپل وس مطابق هغه په دلیلونو سره چې کوم دی نو دا خپله خبره کړې ده نو هذا ما کنستم دغه شانتې چې کوم دی د مظلوم خوشحال چې د یار محمد ماموم په کتاب نیوکې کړي دي په هغې باندې چې کوم لیکنه کړې ده یقینا چې هم د ستایلو او د منلو او حق لري او هغه ډېره ستایله شوې ده دا خپل استاذ محترم کلندر مومن په جدایه کې د تاریخ جړه چې کوم هغه کتاب لیکلی دی هم د ستایلو دی چې هغه د خپل استاد محترم سره کومه عقیدت کومه مینه او کوم د هغه احترام یې کو کوم ادب او زه دا خبره هم کوم چې مجروح صاحب د کلندر مومن احترام ادبي په هر حواله د هغه خبرې سره چې کوم دی په هغې متفق هغې سره اتفاق کړی دی خو د هغه عقیدې سره چې کوم دی نو بالکل اتفاق نو چې دا د هغه د پخې مسلمانۍ چې کوم دی نو هغه دلیل دی مشتاق مجروح الله تعالی دې په ګور د خپلو رحمتونو رڼا ټول عمري ساتي هغه د دې نه علاوه ترجمې
هم کړي دي چې هغه معارف القرآن، تفسیر ابن کثیر او دا بل چې کم دی نو ریاض الصالحین، دغه شانتې نور کتابونو د دې چې کم دی نو هغې شرح مقدمې او د هغې حاشیې لیکلي دي. په تاج کتابخانه کې هغه یو ډېر وخت چې کم دی نو هغې له ورکړو او هغې ته بلا کار اخیستی دی، بلا کتابونه د هغه د لاسه تېر شوي دي او هغه پرې خپل لیکنې کړي دي چې هغه نه هېرېدونکې او هغه تاریخ ایسه ده. دغه شانتې هغه چې باچا خان مرکز کې هم خپل د ژوند ورځې شپې سبا کړي دي، پښتو ادب دپاره هغه دوی کار کړی دی او د پښتون رسالې چې کوم هغه وخت کې ورځنۍ وه د هغې دپاره هغه کومې لیکنې او کومې اداریې او کوم کار کړی دی هغه هم د ستایلو دی او هغه نه هېرېدونکی دی. دغه شان د ساهو لیکونکو مرکه چې هغه د کلندر مومن د هغه د مرګ نه پس د هغه دا ګدی دغه ټولنه مجروح صاحب داسې وساتله چې دغه شانتې کلندر مومن صاحب هم په خپل ژوند نه وساتلې او هغه باقاعده هغه دلته به اجلاسونه او غونډه به یې کولو. دلته مردان کې هغه چالم وخت نه ورکړی، چالم چې کوم دی هغه ټولنو له جرګو له مشاعرو له مباحثو له هېڅ چالم نه دی. خو پېښور ته به خامخا په هفته کې هغه به حاضر او د ساهو لیکونکو مرکه د ملګرو په منځ کې به او د کلندر دا ګدی چې هغه څنګه سنبال کړی ده نو هغه ته زه په دا باندې خراج پیش کوم او زه دا تمه لرم چې د هغه نه پس د مجروح صاحب نه پس دا ګدی نور د هغې کشران دي، د هغې شاګردان دي په ساهو لیکونکو مرکه کې د هغه زویم لا حیات دی ځلان مومن او دا ګدی به همدغه شانتې سنبال وساتي څنګه چې کلندر مومن او مشتاق مجروح یوسفزي ساتلی ده. دغه شان که زه په مشتاق مجروح یوسفزي دا خپل ټول ژوند باقي لګیا یم او خبره کوم نو خبره به ختمه نه شي، ځکه چې دا کار او زیار دومره خور اور دی، دومره زیات دی چې که زه په یو خبره کوم، په یو کتاب باندې خبره کوم، په کتابونه په یو کتابونه لیکلی شي. باید چې ما خو ته ووایي چې هغه زما رقیب و، که هغه به پټې خزانې پرد کې خبره کوله نو ما به په حق کې کوله. خو من فرمانزیر دی خدای پاک وبخي، هغه ما یو ورځ دې ته وپارو چې به په کلندر یو مضمون به لیکې چې هغه یو مثالي فنکار، یو مثالي شخصیت او هغه دا چې هغه د پټې خزانې رد کې کتاب ولیکو، پټه خزانه په میزان، نو په هغې کار شروع شو. امیش خلیل هم راغی ټول پارسنګ یې ولیکه، سید ګوهر دی خدای پاک وبخي د کوټې هغه هم پې پټه خزانه پې حقیقت ولیکه، مشتاق مجروح صاحب هم ولیکه هذا ما کنستم، محمود ظفر صاحب هم ولیکه داسې نور. نو بلا کار وشو په تنقید باندې، نو هغه یو مثالي فنکار و. باید که توت ته بکیاڼه وي نو دا توت ته بکیاڼه ویل هم چې کوم دی دا هر څوک نشي ویلی، دا یو دا د کلندر حیثیت و. نو زه د مشتاق مجروح یقینا روح ته خراج پیش کوم، هغه ته چې کوم دی عقیدت پیش کوم او ځکه په هغه باندې ما ووایي چې زه ټول عمر لګیا یم او لیکل هم کوم نو هغه باندې خبره نه ختمیږي، هغه باندې ډېر لوی کار پکار دی. د هغه شاګردان که ما اوري هغې ته زه دا خواست کوم کم چې په یونیورسټو کې سبق وي او هغې دا خواهش چې موږ پی ایچ ډي وکړو نو هغې دې راشي او په مشتاق مجروح دی دا کار وکړي او دا کار دې سر ته ورسي، ځکه چې دا کار هم د دې دی، هم د ځوانانو ته پاتې دی، دی د پښتو مینانو ته پاتې دی. نو زه د پښتو مینوالو ته دا خواست کوم چې په دې خپلو مشرانو دا خصوصا زه دې وخت کې د مشتاق مجروح صاحب په قبر سره ولاړ یم چې په مشتاق مجروح کار وکړي، په پیر ګوخر شعر امن کار وکړي، په اندیش شمس و قمر کار وکړي، په قمر رهي کار وکړي، په نور زمونږ مشران دي ولسي شاعران دي، علي خیدر بابا دی، ټیکهدار عبدالواحد دی، عبدالله استاذ دی، نور داسې اوس مونږ دې وخت کې چې کوم دی زه د تاج محمد مومن صاحب نه رالم چې د ښکلا ټي وي دپاره ما د هغه نه مرکه کوله او ما سره چې کوم دی زما د چوتي یار ښه شاعر، ښه ادیب، ښه نثرنګار او ښه محقق چا چې په توهماتو باندې بلا کار کړی دی او ښکلي ښکلي غټ غټ کتابونه چې کوم دی ترتیب کړي دي. علي ګوهر مشتاق
نو هغه هم راسره و. نو دغه زمونږ ژوند دی او مشتاق هم ټول عمر د پښتو دپاره هغه وقف کړی و. ما دې خبرو کې ووایي چې هغه خپل بچو له هم دونه وخت نه دی ورکړی. ما وختي د هغه د بچو په مخ کې هم دا خبره کړې وه په یو اجلاس کې چې هغه خپلو بچو له د توقیر او سریر دواړه ناست وو. د هغه بچي 3 بچي دي، خدای دې لري، خدای وله ژوند د حزر ورکړي. 3 واړه ډېر ښه قابلان دي او قابلان بچي کې پاتې دي. انشاءالله زه دا یقین لرم چې د هغه بچي به هم چې کوم دی د خپل پلار دغه لار خطا نه کوي او په دغه به سیخ روان وي. دا مشتاق مجروح یو ډېر مینوال زما هم ګران کشر دی او ډېر ښه شاعر دی، ښه لیکوال دی. احسان زریان لورزو چې هغه د خپل استاد محترم مشتاق مجروح یوسفزے په هکله خپله رایه څه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد مشتاق مجروح یوسفزے د پښتو ژبې هغه لیکونکی دی چې هغه د پښتو ژبې په کوم صنف باندې هم قدم اوچت کړی، نو هغه صنف چې دی نو هغه یو حد ته رسولی دی. هغوی نه یوازې ښه شاعر وو بلکې هغوی تکلنګار هم وو، محقق هم وو او دغه شان د لینګویسټک چې دی د هغوی د ژبې حوالې سره هم ډېره زیاته مطالعه او په دوی پوهېدل. مشتاق صاحب چې دی نو هغوی د ډېره شاعري هم کړې ده او خصوصا غزل یې ډېر زیاتې لیکلي دي. دې نه علاوه هغوی په 1980 کې د تکلونو یو کتاب هم چاپ کړی دی چې یارانه په شلتالو نومې دی او دغه یارانه په شلتالو د پښتو ژبې د تکلونو لومړی کتاب دی. هغه شان مشتاق صاحب که موږ د تحقیق په میدان کې وګورو نو د هغوی کتاب هذا ما کنستم داسې کتاب دی چې د تحقیق په حواله ډېر معتبر کتاب دی او دې نه علاوه موږ سره صحو پښتو کتاب هم موجود دی. صحو پښتو کې نه تحقیق هم دی او ورسره هغوی چې دی د ژبې حوالې سره د پښتو د املا حوالې سره چې کومې مقالې لیکلي دي نو زما دا خیال دی چې د پښتو ژبې زده کوونکي تر کومې دغه کتاب ونه ګوري د پښتو د املا حوالې سره به د هغوی پوهه چې دی هغه نیمګړې وي. مشتاق صاحب ترجمې هم کړي دي چې د ریاض الصالحین په نامه باندې کړې ده، تفسیر ابن کثیر چې دی هغې ترجمه کړی دی، معرف القرآن ترجمه کړی دی. دغه شان په مختلف دغه د پیغمبر علیه السلام 4 یاران چې په هغوی باندې کتابونه لیکلي دي. د خبرو خلاصه مې دا ده چې مشتاق صاحب هغه د پښتو ادب حوالې سره ډېر لوی نوم دی او چې تر کومې پورې پښتانه او د پښتو دغه ادب موجود وي نو د مشتاق صاحب دغه نوم چې دا به موجود وي. راځئ چې دا مشتاق مجروح یوسفزے برخوردار کوم چې د هغه منظمې زوی دی توقیر احمد لوردو چې هغه د خپل بابا په حواله څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما والد محترم جناب مشتاق مجروح یوسفزے صاحب، تاسو د پښتو ادب ټول مینان به پیژنئ چې یو لوی محقق، ستر شاعر، ادیب، نقاد. هغوی د پښتو ژبې دپاره کوم خدمت کړی دی نو هغه به دا پس تر مرګ هم د هغوی چې کوم کتابونه پرېښي دي، کوم علم یې خور کړی دی نو هغه به پس تر مرګ هم یادیږي او یادولی به شي. د هغوی د تحقیق تنقید په حواله باندې کوم لیکل کړي دي د هذا ما کنستم یا صحو پښتو کوم لینګویسټک یا لسانیاتو په حوالې سره کومې خبرې او کوم علم یې خور کړی دی د نورو کتابونو په شکل کې د پښتو ادب چې نور کوم اسناد دي لکه په تکل باندې د هغوی د تکلونو لومبی کتاب په پښتو کې یارانه په شلتالو لیکلی دی. دغسې تکل دسته دا دواړه کتابونه رایټر ګیلډ ایوارډ ګټلی دی. دې نه علاوه د هغوی د چې کوم صحافتي ادب دی د پښتون رسالې د 10 کاله هغې ادارت ته ورکړو، په هغې کې مختلف مضامین د هغه ګولډن دور د پښتون چې پښتون به د بای منتلی په ځای یعنې 2 میاشتینۍ په ځای به دا هفتهوار چاپ کېده او په دې کې به هغوی مختلفو موضوعاتو باندې په بین الاقوامي او ملکي چې کوم حالات حاضر په دې باندې به لیکل کول. نو د پښتو داسې یو صنف نه دی پاتې، یو داسې اړخ نشته چې په هغې کې هغوی لیکل نه دي کړي د پښتنو دپاره. نو زه دا دغه کوم دا هیله لرم چې انشاءالله د هغوی پښتانه به د هغوی د لیکلو نه د هغوی د علم نه تر ډېره وخته پورې فایده اوچتوي
او هغوی به د تاریخ په پاڼو کې د پښتو ادب کې همیشه ژوندي وي. مشتاق مجروح په حواله باندې بلا خبرې او بلا پروګرام کیدی شي او په دې مختصر پروګرام کې چې کوم دی خبره نیمګړې پاتې کېږي، خو زه ورځو چې زمونږ یو ځوان فکره شاعر چې قانوندان هم دی، زما د کچرۍ ملګری هم دی، اکبروتي ایډوکیټ لورځو چې هغه د خدای بخلي مشتاق مجروح په حواله خپله رایه څرګنده کړي. د غمګین معیاري صاحب مننه چې د دې خپرونو په ذریعه موږ هم دا مقرره کړه چې موږ د لوی شاعر، ادیب، نقاد او محقق مشتاق مجروح یوسفزے صاحب په حواله باندې خپلې خبرې وکړو. مشتاق مجروح یوسفزے صاحب چې زموږ ورسره د ډېر وخت تعلق د کلیوالۍ او د علاقې په حواله هم او بیا د ادب او د شعر و ادب چې کوم رشته ده د هغې په حواله هم چې موږ ورسره د 20 کالو یو ناسته پاسته وه. د مشتاق صاحب نه موږ ډېر څه زده کړي دي، ځکه چې هغه چې کوم د ادب 3 میدانونه دي، تخلیق دی، تحقیق دی او تنقید دی. په دې کې مشتاق صاحب ځان چې کوم لار خوښه کړې وه نو هغه خاص کر تنقید او تحقیق و. د تحقیق په شکل کې د مشتاق صاحب ډېر زیار او ډېر کار موجود دی، د تنقید په شکل کې هم دغه ډېر زیات کار موجود دی، د کتابونو په شکل کې که موږ د ژبپوهنې په حواله باندې چې کوم د ژبې یا د ګریمر په حواله باندې دغه کار د ساو پښتو په شکل کې یا د زرکاڼي په شکل کې چې کوم د ادب په حواله باندې کوم سنتونه دي یا کوم تکنیکس دي، یعنی هغه مشکل کار، یو مشکل پسند ادیب و، هغه مشکل کار خوښو. او بیا د هغه بل چې کوم ښه اړخ و نو هغه په زده کړه کې سخي و. سخي داسې چې هغه د شاګردانو یو ډېره لویه حلقه لرله چې موږ هم پکې راځو، که هغه د ساحلي کوم مرکه پلیټفارم وکړو یا په مردان کې د هغه زموږ د ادبي دوستانو مرکې مردان سره د هغه یو تعلق و یا د پښتو ادبي سنګر سره چې د هغې په بنیادګرو کې و. نو په دغې چوکۍ باندې به هغه نه ګیر چاپېره ځوانان ناست و او هغه هیڅ چاته بیخي داسې څه انکار نه بلکې پراڼه چولي پرون تندي هغه د هر خبرې جواب، د هر سوال جواب به کوو او کوشش به دا و چې د مشکل نه مشکل کار ته لاندې وځي. بیا زه چې اوس د هغه کم ریسنټلی د دې وفات نه مخکې چې د مظلوم خوشحال په شکل کې د هغه کم تنقیدي او تحقیقي نوټ راغلی دی د یار محمد محبوب صاحب په دیوان باندې، نو هغه هم یو ډېر لوی جرأت دی او هغه جرأت په دې بنیاد چې کومې کوتاهۍ پاتې شوي دي نو هغې ډېر ښه جواب کړي دي په ډېر ښه دلیل سره. نو مشتاق صاحب یو خوږ انسان و، یو پوهه انسان و، زیرک انسان و او هغه چې و نو د خاص کر د ځوانانو دپاره د یوت دپاره هغه چې دی نو ډېر کنټریبیوشن دی، ډېر زیاته ورکړې ده، ډېره زیاته بخښنې ده. نو مشتاق صاحب ټیک ته چې هغه زموږ ترمنځ موجود نه دی خو د هغه کار او زیار موجود دی او دغه کار او زیار مونږ ته چې دی نو مشتاق صاحب یادوي. مشتاق صاحب به نه هېرېږي، د مشتاق صاحب نوم به ته همیشه لپاره روښانه وي. زه د مشتاق صاحب روح ته خراج تحسین وړاندې کوم او د هغوی شاګردانو ته خواست کوم چې د مشتاق صاحب د کار نه دی استفاده واخلي. د دې خپرونو چې کم منتظمین دي، غمګین معیاري صاحب دی، واحد یوسفزے صاحب دی، ایاز حسرت صاحب دی، د هغې ډېره زیاته مننه په دې کوم چې د داسې قسمه شخصیاتو په حواله یا د پښتو ادب د روزنې او پالنې په حواله باندې دا دومره ستړي کوي او هغه ستړي چې دی نو هغه تاسو ته در رسوي. ډېره زیاته مننه. کور مودان. قدرمنو کتونکو، په خدای بخلي مشتاق مجروح یوسفزے بلا ډېرې خبرې کېږي څنګه چې ما وویل، خو د وخت د کمی له وجې ماله راکې اجازت، بیا به په راتلونکي پروګرام ښکلي خلک کې غمګین معیارې تاسو سره مخامخ کېږي. اجازت غواړم، د الله په امان. مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي، مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي، تل تر تله په ښه نوم پای ښاغلي.